درپسې زه درنه پوښتنه کوم جنرال چیرته دی؟ دا دی زما ځواب. څه خبره ده جلال؟ دا دښمن دی. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بشرف هذا ورسيل هذا موزي ونسي لكانوا موزي ونسي قمندان صاحب دا کار ونه شو. خلای شکه والا خلای شکه نه هم دا اوس زړه چوي. اډازه چا وکړې؟ رسیلانو د تاسو سر کې دی نازا قمندان نه لدې ځای زموږ ساتنه وکړه. مخکې شئ مخکې شئ. لومړی بریدمنه ته خاتم شوې. قمندان صاحب مراده زمریا قمندان صاحب مونږ باید لاړ شو. مخکې شئ مونږ باید بیړه وکړو. مخکې شئ هلته دي. لاسونه دې پورته کا. لاسونه دې پورته کا. زه خپل کار دې وکړه رزیله. ودرېږه ونه خوځېږي. ژبه دې درته پرې کوم. غلی شئ. دا هم لومړی بریدمن دی. شپږ کسان دا لومړی بریدمن د سرحد نه خواته کمپ ته بوځي. قمندانه ما ته وګورئ په ډلو ویشل کېږو. هغه جنرال پیدا کوو. هغه جنرال باید ژوندی ونیول شي. که برعکس وشول نو وژنمم. زلا شاه ورسره خبرې وکړه. دې حالت د پای ټکر کېږي. دا حالت به تر کومه دوام وکړي. اصلي زه تا ته څه ویل لرم. زه نه غواړم مننه کوم. ګوره اصلي ما ته غوږ شه. یو مهمه موضوع ده. دا چې زړه مې مات شو د هغه نه به څه مهم وي. نور دې خبرې نه اورم. جالینا کومه ستونزه شته؟ تر اوسه باید دلته راغلی وای. هغه بلې خواته هم څوک نه ښکاري قمندان صاحب. کارتالیاو ګولګایاو خبرې کوم. کارتالیاو ګولګایاو خبرې کوم. زمری ترهګر موږ پسې دي. ډګرمن او جګړن شهیدان شول. لومړی بریدمن یې هم ونیوه. کارتالیاو زما غږ اورئ. ګولګایاو خبرې کوم. بیا یې وایم ګولګایاو خبرې کوم. په دې څه وشول؟ چارچې ختم شوی قمندان صاحب.
کومه بله خبره شته؟ نه نشته قومندان صاحب. اړیکه مو پرې شوه یوازې پاتې شو. د کوم ځای په اړه مو چې خبرې وکړې هلته ځو. تر هغه ځایه نشي تللی قومندان صاحب. قومندان صاحب را روان دي، نښان ویشتونکی لري. هغوی وولئ. مخکې شئ، هله منډه کوئ. قومندان صاحب زما غږ اورئ؟ قومندان صاحب د هغوی په مخابره کې ستونزه شته. اړیکه مو پرې شوه، کیدای شي چې په سخت حالت کې دي. قومندان صاحب کوم ځای مو چې ورته ښودلی و هغې خواته به لاړ شو. بله چاره هم نه لرو جلیله. ډاکټره زه یم زلال. ګوره مېرمنې ته ولې د دې غره سر کې راته داسې بې ځایه چغې وهې؟ فکر دې راته خراب کړ کم عقلې. غلی شه بې ځایه خبرې مه کوه. زر مه خبره جلیل ته ورکړه. سمه ده مېرمنې غلی شه واخله. زلال خورې څه خبره ده؟ د زینب حالت څنګه دی؟ روغتون کې یو جلیله وروره. سمه ده ووایه کومه ستونزه خو به نه وي زلال خورې. ګوره زلال شف شف مه کوه، سم شفتاله ووایه. موږ دلته مه بې صبره کوه، فکر مو خرابېږي. خیر دی زر ووایه څه خبره ده؟ ډاکټره کار مه لره، پرېږده چې خبرې وکړي. سمه ده ماشاءالله لږ زړه مې تنګ شو. سمه ده اورم زلال خورې ووایه. سترګې دې روښانه جلیله وروره. زینب امیدواره دی یو ماشومه دې پیدا شي. ډاکټر مشره فی سبحان الله. زما رایه مبارک دې وي. درته مې ویل ماشوم ته پیدا کېږي. وا دې نه اورېدل؟ وامې اورېدل زلال خورې وامې اورېدل. ما خبره زینب ته ورکوم، خبرې ورسره وکړه. زرکه به واخله له خاوند سره دې خبرې وکړه. جلیله زینب وروسته بیا خبرې کوو وروسته. مبارک دی وی ډالګه مشره. حساب خرابی راځي. مبارک دې وي. ژوندی اوسئ ملګریا. ډالګه مشره خراب طرفې دې وکړه. له ډالګې مشره نه پلان شوې، سترګې دې روښانه شه. فریده چې ډېر خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم. خدای دې نیکو صالح روغ او رمټ لوی کړي جلیله وروره. وای قومندان صاحب پلار کېږې ها څومره ښه. هر څوک نه غواړي چې پلار شي. په هر حال ژوندي اوسئ، خدای دې له تاسو نه راضي شي. هجران هجران نه هجران نه خیر دی مه مړه کېږه. هجران هجران نه هجران. زما رایه خیرات دی څه وشول؟ نه ډالګی مشر ملګری مې په ژوند کې هېڅ نه دې ژړلی. زړه کې خیرې وې، د سترګو نه یې اوښکې تویې کړې چې هغه خیر پاک شي. مړه شوې مېرمنه او لور مې را په یاد شوه. ډېر وخت هېر کړه، نور نو اساسې مخته یو نوی ژوند پروت دی. رښتیا وایي قومندان صاحب. زر کوئ ملګرو، نور نه ودرېږو. مخکې له دې نه چې هغوی ورسېږي موږ باید ورسېږو. زر کوئ هلکانو وخت په ځای کوئ. حالا زر کوئ زر کوئ د داندې وخت زر کوئ همدومره دمه بس ده. زر کوئ بیړه وکئ. چې له سنګوریانو سره لیدل لکه چې له هغه ځای نه لرې شو. نقشه ګورو. قومندان صاحب را روان دي. هغوی بې شرفان زموږ شان نه پرېږدي. غواړي چې تا ونیسي قومندان صاحب. سمه ده ارامه اوسئ. زر کوئ له دې ځای نه ځو. مجید دا موټر ودروه. ودرېږه ودرېږه. مهرباني وکړه قومندان صاحب، ترهګر مونږ پسې دي.
تر څو چې زموږ کسان راځي ته باید موږ یو ډاډمن ځای ته بوځې موږ له ترهګرو سره په لانجه اخته کېږو قومندان صاحب موږ له هغه رذیلانو سره مخکې راوئ ګوره موږ اوس له ګیدړه نه وډار شو او د دولت د قومندانانو سره مرسته ونه کړو اګوالسن خورې ما چې څه ویل هغه مې وویل قومندانانه پورته کوي عسکر زموږ د سترګو روښنایي ده راځه قومندانه راځئ ازر کاته خلاصه راځه قومندان هلته دي هغوی خو تښتي ته څه کوې کلیوال وژنې دا جلۍ رښتیا وایي د کلیوالو سره مو باید اړیکې خرابې نه شي مخکې شه بې شرفه ډېرې خبرې مه کوه مخکې شه ډېره خبرې ونه کړې مخکې شه زر مخکې شه رزیله مخکې شه قومندان صاحب ګیدړان دي کومه چورلاکه چې نسکوره شوې دا د هغه پیلوټ دی ساختې وحید څه دی بې شرفانو دا چې انسان څه ډول وهل کېږي دوی ته باید وښیو ټول کلا بنده وو د وسلې کارول نشته کېدای شي پیلوټ وویلي جلیله کله بند کوئ قومندان صاحب محموده که څوک وتښتېدل تاسې غمه وخورئ سمه ده قومندان صاحب زر کوئ هلکانو زو زر کوئ بند مه ځای کوئ زر کوئ درته وایم مخکې شه څه خبره ده اوس به په یو ځنګل اوبو کې غوټې وکړې څنګه دي اوبه خوند کوي غوټه دې کوه څنګه اوبه خوند کوي ته خو هغه پیلوټ ته هېڅ ورته نه یې چې په واقعا لوځي څنګه دي اوبه خوند کوي وسکه اوبه وسکه وروسته بیا له مانه اوبه ونه غواړې وسکه راځه بې شرفه اوس ته تا غوټې در کبل ښیه ماته پرېږده بې شرفانو که تاسې ټول ووژنم بیا مې غوسه نه سړېږي جلیله لکه چې غوسه دې ساړه نه شوه ډاکټره صبر وکړه ماته پرېږده واخله مهرباني وکړه بیخي بله منانه غوندې وګوره ما ته یې ډالګی مه شه د نظره مه شي ډالګی مه شه پرېږدې چې بې شرفه بې شرفانو بې شرفه ما مو غوسه کوئ که نه بې شرفانو کله چې زه خبر شوم پلار کېږم ستاسې ګیدړانو ډله مې مخې ته راغله تاسې ته چا وویل چې زما مخې ته راشئ ډاکټره زر کوه ټاپي شوی د خدای ډېر شکر تاسو سونګریان یئ هو همداسې لومړی بریدمنه زه لومړی بریدمن سردار مارت یم پیلوټ لومړی بریدمن مراد جیهون کله چې له قومندان سره تلو لاره کې چورلکه کې ستونزه پیدا شوه جنرال چیرې دی مراده کله چې موږ تاسې سره یو ځای کېدلو ته راتلو لاره کې د ترهګرو له یوې ډلې سره مخ شو چې قومندان یې مېرمنه وه دوی نازا رزیلې پیدا کړې جلیله یوې لارې جنرال او هغه نور چارواکي پورته کړل داسې مخامخ لاړل نازا قومندانې دا لاره یوازې کلي ته تللې چایر باش کلي ته جنرال هلته دی زر کوئ
زو مهرباني وکړئ دا ځای ستاسو لایق نه دی قومندانه خو تر څو چې حالت ښه کېږي همدلته پاتې شئ ژوند یو څه ګلسوم مورې موږ پسې عسکر ګرځي باید له هغوی سره اړیکه ونیسو دې کلي کې ټلیفون یا مخابره شته دا ساده او غرنی کلی دی قومندانه داسې شیان دلته نشته تر ټولو دې بلوک دا چې هغه رزیلان تاسو پسې دي نو تاسو دې باندې مه وځئ تاسو اوس لږ ګامه وکئ زه به همدا اوس بلوک ته لاړه شم عسکرو ته زه ستاسو خبر ورکوم خدای دې له تاسې نه راضي شي نیا جانې ووایه شي د کلي مشر راغلی تا غواړي زه یو ځل ګورم مهرباني وکړئ قومندان صاحب د دې ګلسوم مور کار ته وګوره والله چې د کولو کار نه دی دا ښځه سازمان سره موږ په مصیبت اخته کوي ما ورته وویل خو زما خبره ونه منله څنګه مشه سازمان قومندانانو پسې دی که هغوی خبر شي چې تا دلته پټ کړي ټول کلی ورانوي ګورې به همداسې کوي ها هو همداسې ده موږ ټول ختموي کلونه کېږي چې هغوی موږ ځوروي ډېر کورونه یې تباه کړي دي خلک وژني تاسو څه وکړل سرونه مې ورته ټیټ کړل بس دی نور مشه بس دی اوس د دې وخت راغلی چې د هغه رزیلانو مخه ونیول شي ګلسوم مورې زه یې ډارېدلو ته اړتیا نشته مشه قومندانان زما مېلمانه دي لږ سره غیرت پیدا کړي غیرت ویل مې هم دومره و زر کوئ چې زو ملګرو د کولو کار نه دی توبه توبه داسې نه چې هغه خراب خلک راشي او قومندانان ووژني نیا جان ډارېږی شي نیا د دې کار ته اجازه نه ورکوي څومره چې له هغه خاینان نه ډارېږو که هماغومره له خدای نه ډار شوی اوس به داسې حالت نه وای راغلی سمه ده اوس ښه ژوندی اوسئ دې ځایونو کې نه ښکاري قومندان صاحب که جنرال د نازل لاسه واشي کار خرابېږي محمود وروره امر وکړه قومندانه اړتیا ده چې موږ له اژین سره اړیکه ونیسو په دوه ډلو ویشل کیږو لیوې ډلې سره زه کلي ته دننه کېږم بله ډله دې کلی کلا بند کي مرغه هم درنه وانلوځي امر پر ځای کېږي نازل قومندانې دا شپېلې چا ووهه دلته چکر وهلو ته راغلي وو ها مخکې شئ زر کوئ اژین ځواب نه ورکوي قومندان صاحب محمود وروره هغه داسې حالت کې نه ده چې خبرې وکړي له ګواښ سره یې مه مخه امر پر ځای کېږي قومندان صاحب څه کوو قومندان صاحب لټولو ته یې دوام ورکوو دعا کوو چې جنرال د نازله سوړ نه شي زر کوئ چې زه څه وخوره قومندانه ژوند یې وسې ګلسوم مورې ځان دې په زحمت که ما هم شړومبې راوړې ژوند یې وسې لور جانې
ته و ډېره زړوره مېرمنۍ مورې دا چې موږ دې دلته مېلمانه کړو له ترهګرو سره په مصیبت کې اخته شي خدای دې هغوی ته خپله سزا ورکړي زه یوازې د خدای نه ډارېږم زویه د خدای په مرسته سره هغه د دوو پیسو خلک څه نشي کولی په خوله دې برکت شه ګلسوم مورې کاشکې هر څوک ستا غوندې زړوره اوسي چې ایمان نه وي زړه د غوښې به ټوټه وي زویه ایمان مهم دی ایمان مهم دی ته رښتیا وایې ګلسوم مورې عایشه ستا مسۍ ده مسۍ مې ده ماشاءالله خیرات دی ګلسوم مورې کومه بده پېښه شوې ترهګرو زما مور او پلار وژلي دي ګلسوم مورې ګلسوم مورې ګلسوم مورې ګلسوم مورې چېرته یې ته څنګه داسې چغې وهې مشره ترهګرو په کلي برید کړی ښکاره ده چې د عسکرو لپاره راغلي مخکې له دی چې کلی وران کړي قمندانان چې موږ ساتي یعنې د دولت عسکر ته غواړې چې زه هغه ډاره مارانو ته په لاس ورکړم مشره ګوره ګلسوم مورې ته څه ډول یو کورده یې مشره زموږ په دود او دستور کې د مېلمنو ځان او عزت موږ سره امانت نه دی مشره که مړه هم شم هغوی په لاس نه ورکوم امون خرابوي پرېکړه مې همدا ده عسکر هغوی ته نه ورکوم قمندان صاحب د جنرال پل مې پیدا کړ یو غرنې کلي کې یو کلیوالو هغه پټ کړی جنرال باید ونیسي نازه په هېچا زړه ونه سوځوي که اړتیا شوه ټول کلی وسوځوه خو جنرال ونیسه په سترګو قمندان صاحب ماته غوږ شئ زه پوهېږم چې ځینو کسانو د دولت عسکر دلته کلي ته راوستي دي هغه عسکر سمدلاسه ماته تسلیم کړئ که نه زه به له تاسو سره داسې چلند وکړم څنګه داسې مړې مړې ګورئ هغه عسکر غواړم زر ووایئ هغه عسکر چېرته دي که نه تاسې ولم تاسې ته وایم موږ خبر نه یو تاسې دلته هېڅوک نشي پیدا کولی قمندانه هغه خائنان پوهېږي چې له کلیوالو نه څنګه خبر واخلي خبرېږي چې موږ دلته یو او راپسې رابه شي زه په دې رضایت نشم ښودلی چې زموږ له امله ته وځورول شي موږ ځو همدارنګه یوه ډله عسکر دي چې موږ لټوي هغوی به موږ وژغوري پاتې شئ هغه رزیلانه اوس کلی کله بند کړی دی که د باندې ووتې سمدلاسه مو ونیسي همدلته پاتې شئ زه ځم چې د عسکرو ډلې پیدا کړم ګلسوم مورې دلته مو ولې پاتې شئ راځه قمندان کاکاګان پیدا کړي نیا جانې دعا کوم چې پیدا یې نه کړي عایشې راځه
قمندانه اژین په اړیکه کې ده قمندانه. هغه راکه. آژین زه سردار قمندان یم. قمندانه آژین موږ جنرال راټوو، ته باید له موږ سره مرسته وکړې خورې. ازر کوئ حال ووایئ. په جوړبا شکلې کې قمندانه کلیوالو جنرال پټ کړی. نازاده جنرال د پیدا کولو لپاره کلی خرابوي، کلیوال ځوروي. که حالت داسې مخ ته لاړ شي جنرال پیدا کوي. موږ راځو آژین، ژوندی اوسې خورې. دا کلی چیرته دی؟ نقشه را ماته معلوم دی قمندانه، ورته نږدې یو، د هغې ته پېشاته دی. مخکې شه محموده وروره. زر کوئ، همدا اوس ورځو. زر کوئ ورځو. زر کوئ. ماته وګورئ. ظلم مه کوئ. کله دې کلي نه مې جنرال او عسکر لاسته رانه وړل، نو ټول کلی لمبه سوځوم. خبر دوی کلی اوسئ. سوځوي مشره. د دې حالت مخه ونیسه مشره. خو که د جنرال او عسکر ځای مو راوښوده، سمدلاسه اور مړ کېږي، سمدلاسه د زیان لیدلو مخه نیول کېږي، کنه نو پایله به مو ښه نه وي. موږ وژغوره مشره، موږ وژغوره. جنرال چیرته دی سړیه؟ حال ووایه کنه نو وژل کېږي. د ګلسوم مور په کور کې دی. ګلسوم مور ښه نیت لري، خو هغه باید له سخت حالت سره مخ نه کړو. له دې ځای نه ځو صالح. له دې ځای نه ځو قمندان صاحب. قمندان صاحب زه ځم بلوک ته ځان رسوم، په یوازې ځان سره تللی شم. ګلسوم مېرمنې چېرته یې؟ د باندې راووځه ګلسوم مېرمنې، چېرته یې؟ د باندې راووځه. چېرته یې؟ د باندې راووځه. قمندان صاحب کور یې کله بند کړی؟ د باندې راووځه ګلسوم مېرمنې، د باندې راووځه. څه خبره ده چې چیغې وهي؟ ډېره مارې خبرو ته دې پام کوه بوډۍ. موږ هغه سرتېري یو چې د کردانو د ازادۍ لپاره جنګېږو. داسې د ازادۍ په نوم موږ ټول خپل غلامان وګرځولو. دومره ظلم مو کړی چې حد نه لري. د خدای نه وډار شئ. غلې شه بوډۍ، پس چې زه نه پوهېږم د هغه په اړه راته خبرې مه کوه. جنرال او عسکر غواړم چېرته دي؟ هغوی لاړل. داسې ده ټول ځایونه ولټوئ، یو ځای هم بې لټولو پرېږدئ. کور ولټوئ، غوجله ولټوئ، زر کوئ. خیر کړې خدایه چې قمندان کاکاګان پیدا نه کړي. یونه وکړئ، هله زر کوئ. یونه وکړه، ولټوئ. کله بند کړی. ښه ده قمندان صاحب، څومره ښه خبره ده، ما ته بیا کار پیدا شو. ډالګی مشره ملګريه، نن ګورم چې ته ډېر خوشحاله ښکارې. څنګه به خوشحاله نه یم؟ ته ورته وګوره، د وژلو لپاره ډېر ګیدړان شته. احساساتي کېدل پرېږدئ. د هر څه د مخه لومړی باید جنرال پیدا کړو. کله د کنټرول لاندې راولو. دا ترهګر په ارامۍ سره ختموو. سمه ده مشره. شاهینه، ډاکټره، اصلې داسې نن زما ورځ ده. په دې څه شوي؟ مخکې خو دومره بې پروا نه وه. ته څوک یې؟ ودرېږه.
جالیم بے شرفه ستاسې تابوت جوړونکی یم خیر کړی خدایا چې پیدا یې نه کړي پیدا یې نه کړي څنګه ځان سره خبرې کوې جلۍ ها کور کې څوک نشته نازا قومندانې غوجله کې هم څوک نشته نازدا قومندانې ټول ځایونه مو ولټول ومو لټول ما ته وګوره بوډۍ بوډۍ د مور د بې ادبې همدا سړي جنګېدلو اخلاق دی ما ته درس ښودل بس کا اوس نه ووایه د دولت عسکر چیرته دي لاړل څه دروغ وایې بوډۍ که هغوی د کلي نه د وتلو هڅه کړې وای اوس به وخته نیول شوي ول سیروکا ځواب راکړه اجل دی وای رزیله ځواب راکړه قمندان صاحب نازا رزیله ده سیروکا راکړه جلیله ځواب راکړه کسان د زما پښو لاندې پراته دي هر څه چې وایې ما ته یې ووایه سرداره خو زه یم رازیلې زه نشي کېدلی داسې څنګه وشول ما خو ته په سمڅه کې بند کړی وي په دې معنا چې ښه دې نه وم بند کړی په هر حال کله چې زندان کې ستا لیدلو ته راغلو بیا دا خبرې هلته کوو اوس نو ماته واک شه کلی مو کله بند کړی وسلې مو وغورځوئ د نورو ګیدړانو سره یو ځای تسلیم شه رزیلې هغه هم که غواړې چې ژوندی پاتې شي څه دروغ وایې زه دروغ وایم اوس به ښه وګورې زر کوئ څو ته چېرته یې ما سره چلاکي مه کوه دا خو ډلګی مشر دی نشي کېدلی دا خو ژوندی دی ډلګی مشر خو مړ شوی و داسې نشي کېدلی کاشکې چې دا یو خوب وي داسې نشي کېدلی راکه څه وشول نازا قمندانې تاسو ړانده شوي یئ ډلګی مشر خو نه دی مړ شوی نه تېروتې خو به نه یې ما ته وګوره بوډۍ وخت نه لرم ما ته زر د هغه جنرال او عسکرو ځای راوښیه درته مې وویل چې هغوی لاړل زه خوشي کوي رسیلې بې شرفې دې خواته شه یا حال ووایه یا خوشي شندم قمندان صاحب دوی څنګه دومره وحشي کېدلی شي هغه لا تر اوسه وړه جلۍ ده دې کار ته نشو راضي کېدلی صالح دې کار ته نشو راضي کېدلی خوشي کوي خوشي کا هغه جلۍ خوشې که چا ته زیان مه رسوه وای دا څه ډول زړورتیا ده ډېر سر زوره یې څنګه جنراله وسلې مو وغورځوئ صالح زمریه وسلې مه وغورځوئ زر د دوی لاسونه وتړئ زر کوئ د دوی لاسونه زر وتړئ کوئ
دوی له انسانیت نه خبر نه دي صالح له ما سره چې هر څه کوي ودې کې خو تاسې ارامه اوسئ جالره خواره کېږو امر پر ځای کې قومندان صاحب زرکړ حرکانو خواره کېږو هر څوک مو چې ولیدل غنیمت یې وګڼئ ویې ولئ مخکې شئ سنګوریان را روان دي آزاده هغوی سره وجنګېږئ په سترګو نه ده قومندانې له دې ځای نه زحل اثر کوئ دوی مخکې کوئ ما خفه کېږه ګلسم مورې تا خپله دنده ترسره کړه زر کوه مخکې شئ مخکې شه شاته وګورئ زر کوئ مخکې شه د دولت له چارواکو سره د مرسته کړې د سازمان د اصولو له مخې د دې کار سزا مرګ ده محکمه مې کړې سزا مې درته وټاکله انیا جانې انیا جانې انیا جانې انیا جانې پاسېږه انیا جانې ګلسم مورې خپلې مخې ته وګورئ پام کوئ دا چې دوی دلته دي نو ناسا او جنرال به هم دلته چېرته وي حال ووایه نازا چېرته ده نازا چېرته ده بې شرفه زر ووایه زر ووایه هلته ده زر کوئ زر کوئ زر کوئ مخکې شئ مخکې شئ مخکې شئ مخکې شئ انیا جانې انیا جانې خیدې پاسېږه بزر کاکا خیدې انیا جانې مې وژغوره انیا جانې هم دا وویشتله هغه رازیلان چېرته دي جنرال او عسکر یې ونیول لاړل بیا ځای حرکتونه کې چې خرابوم دی تا دا له کوم ځای نه پیدا کړه له کوم ځای نه دې پیدا کړه له کوم ځای نه حال ووایه اوسني ځوانان په څه نه پوهېږي یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوي په دنده کې باید څوک د مینې په اړه خبرې ونه کړي سمه ده شاهین څه وشول زموږ شاهین یې وویشته قومندان صاحب ته داسې سړی چې شاهین چې شاهین رزیله تا خو ویلي وو چې زه دا یوازې نه پرېږدم کسان راټول که شیخ موزه ځو زرګوی راټول شئ شاهین مړ شو قومندانه د درې مورچل سبا شپه 9 بجې
ډیر درته وګورم سبا به لوبې ستا تصویر سره کومه غریبۍ څنګه لوبې وکړې ما خو پردي وطن له نه غوښتې لالیا ما خو یارۍ له وې غوښتلې ورکه نیستې شته د ملکه ورکوي شاړې میرے ګل شوې یار بد نصیبه د پردیس ګډه تړینا او چې مې دلدار نشتا د غاړې هار نشتا کلي دې وران شي زما اوس په کلي کار نشتا په کلي کار نشتا چې مې دلدار نشتا د غاړې هار نشتا کلي دې وران شي زما اوس په کلي کار نشتا په کلي کار نشتا کلي دې وران شي زما اوس په کلي کار نشتا په کلي کار نشتا چرته ډېرې د مسافرو چرته د زلفو په بالښت باندې خوبونه چې مې جانان پکې مزدور دی وای 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 د رنګونو ښار کې ګرځې سبۍ کړینا شیرین جانان پکې مزدور دی د هر مزې خو به د نورو خلکو وي دشمنان کړه وای 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 رکې ورندار شاه چې خویندې جړوینا زه د ورندارې ګیلې نه کړم ټولې ګیلې مې د نیاز بنورو کې نه حساب خرابه راځي مبارک دې وي ژوندی اوسئ ملګریا ډلګۍ مه شه خراب طرفې دې وکړه له ډلګۍ مه شه نه پلان شوې سترګې دې روښانه شه فرېده چې ډېر خوشحاله شوم ډېر خوشحاله شوم خدای دې نیکو صالح روغه او رمټ لوی کړي جلیل وروره وای قمندان صاحب پلار کېږې ها څومره ښه هر څوک نه غواړي چې پلار شي په هر حال ژوندي اوسئ خدای دې له تاسو نه راضي شي هجران هجران نه هجران نه خیر دې ممړه کېږه هجران هجران نه هجران زمری خیرات دی څه وشول نه ډلګۍ مه شه ملګرې مې په ژوند کې هېڅ نه دې ژړلی زړه کې خیرې وې د سترګو نه یې اوښکې تویې کړې چې هغه خیر پاک شي مړه شوې مېرمنه او لور مې را په یاد شوه تېر وخت هېر کړه نور نو ستاسې مخته یو نوی ژوند پروت دی رښتیا وایي قمندان صاحب زر کوئ ملګرو نور نه ودرېږو مخکې له دې نه چې هغوی ورسېږي موږ باید ورسېږو زر کوئ هلکانو وخت په ځای کوئ حالا زر کوئ زر کوئ د داندې وخت زر کوئ همدومره دمه بس ده زر کوئ بیړه وکئ
چې له سنګوریانو سره لیدل لکه چې له غځای نه لرې شو. نقشه ګورو. قمندان صاحب را روان دي. هغوی بې شرفان زموږ شان نه پرېږدي. غواړي چې تا ونیسي قمندان صاحب. سمه ده، ارامه اوسئ. زر کوئ، له دې ځای نه ځو. مجید دا موټر ودروه. ودرېږه. مهرباني وکړه قمندان صاحب، ترهګر مونږ پسې دي. تر څو چې زمونږ کسان راځي ته باید مونږ یو ډاډمن ځای ته بوځي. موږ له ترهګرو سره په لانجه کېږو قمندان صاحب. موږ له هغه رذیلانو سره مخکې راوئ. ګوره موږ اوس له ګیدړه نه وډار شو او د دولت د قمندانانو سره مرسته ونه کړو. اګوالسن خورې ما چې څه ویل هغه مې وویل. قمندانانه پورته کوي. عسکر زموږ د سترګو روښنایي ده. راځه قمندانه. راځئ. ازرکه په خلاصه کړه. راځه قمندان. هلته دي، هغوی خو تښتي. ته څه کوې؟ کلیوال وژنې؟ دا جلۍ رښتیا وایي. د کلیوالو سره مو باید اړیکې خرابې نه شي. مخکې شه بې شرفه، ډېرې خبرې مه کوه. مخکې شه ډېره خبرې ونه کړې. مخکې شه زر مخکې شه رزیله، مخکې شه. قمندان صاحب ګیدړان دي. کومه چورلاکه چې نسکوره شوې دا د هغه پیلوټ دی. ساختې وهې دا څه دی؟ بې شرفانو، دا چې انسان څه ډول وهل کېږي دوی ته باید وښیو. ټول کلا بنده وو. د وسلې کارول نشته. کېدای شي پیلوټ وویلي جلیله. کله بند کوئ قمندان صاحب. محموده که څوک وتښتېدل تاسې غمه وخورئ. سمه ده قمندان صاحب. زر کوئ هلکانو زو. زر کوئ، وخت مه ضایع کوئ، زر کوئ. درته وایم مخکې شه. څه خبره ده اوس په یو ځنګل اوبو کې غوټې وکړې. څنګه دي اوبه خوند کوي؟ غوټه دې کوه، څنګه اوبه خوند کوي؟ ته خو هغه پیلوټ ته هېڅ ورته نه یې چې په واقع الوځي. څنګه دي اوبه خوند کوي؟ وسکه اوبه وسکه. وروسته بیا له مانه اوبه ونه غواړې. وسکه وسکه. راځه بې شرفه. اوس زه تا ته غوټې درکول ښیم. ماته پرېږده. بې شرفانو، که تاسې ټول ووژنم بیا مې غوسه نه سړېږي. جلیله لکه چې غوسه دې ساړه نه شوه. ډاکټره صبر وکړه. ماته په واخله مهرباني وکړه. بیخي پلوانه نه غوندې. وګوره ما ته یې ډالګی مه شه. د نظره مه شي ډالګی مه شه. پرېږدې چې بې شرفه څومره انرژي بې شرفانو، بې شرفه ما مو غوسه کوئ که نه؟ بې شرفانو، کله چې زه خبر شوم پلار کېږم ستاسې ګیدړانو ډله مې مخې ته راغله. تاسې ته چا وویل چې زما مخې ته راشئ؟ ډاکټره زر کوه ټاپي شوی. د خدای ډېر شکر. تاسو سنګوریان یئ؟ هو همداسې لومړی بریدمنه. زه لومړی بریدمن سردار مارت یم. پیلوټ لومړی بریدمن مراد جیهون. کله چې له قومندان سره تلو لاره کې چورلکه کې ستونزه پیدا شوه. جنرال چیرې دی مراده؟ کله چې موږ تاسې سره یو ځای کېدلو ته راتلو لاره کې د ترهګرو له یوې ډلې سره مخ شو چې قومندان یې مېرمنه وه. دوی نازارازیلې پیدا کړې جلیله.
یوې لارې جنرال او هغه نور چارواکي پورته کړل، داسې مخامخ لاړل. نازا قمندانې دا لاره یوازې کلي ته تللې، چایر باش کلي ته. جنرال هلته دی. ازر کوئ ځو. مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ. دا ځای ستاسو لایق نه دی قمندانه، خو تر څو چې حالت ښه کېږي همدلته پاتې شئ. ژوند دی اوسې ګلسوم مورې، موږ پسې عسکر ګرځي، باید له هغوی سره اړیکه ونیسو. دې کلي کې ټلیفون یا مخابره شته؟ دا ساده او غرنی کلی دی قمندانه، داسې شیان دلته نشته. تر ټولو د دې بلوک دا چې هغه رزیلان تاسو پسې دي، نو تاسو د باندې مه وځئ. تاسو اوس لږ ګامه وکئ، زه به همدا اوس بلوک ته لاړه شم. عسکرو ته زه ستاسو خبر ورکوم. خدای دې له تاسې نه راضي شي. نیا جانې ووایه شي، د کلي مشر راغلی تا غواړي. زه یو ځل ګورم. مهرباني وکړئ قمندان صاحب. د دې ګلسوم مور کار ته وګوره، والله چې د کولو کار نه دی. دا ښځه سازمان سره موږ په مصیبت اخته کوي. ما ورته وویل خو زما خبره ونه منله. دا راته وایي چې قمندانان دې ولې کلي ته راوستل؟ څنګه مشه؟ سازمان قمندانانو پسې دی. که هغوی خبر شي چې تا دلته پټ کړي، ټول کلی ورانوي. ګورې به همداسې کوي. ها هو همداسې ده، موږ ټول ختموي. کلونه کېږي چې هغوی موږ ځوروي، ډېر کورونه یې تباه کړي دي، خلک وژني. تاسو څه وکړل؟ سرونه مې ورته ټیټ کړل. باس دی نور مشه، باس دی. اوس د دې وخت راغلی چې د هغه رزیلانو مخه ونیول شي. ګلسوم مورې، زه یې ډارېدلو ته اړتیا نشته مشه. قمندانان زما مېلمانه دي، لږ زره غیرت پیدا کړئ، غیرت. ویل مې هم دومره و. زر کوئ چې ځو ملګرو، د کولو کار نه دی. توبه توبه. داسې نه چې هغه خراب خلک راشي او قمندانان ووژني. نیا جان ډارېږئ شي، نیا د دې کار ته اجازه نه ورکوي. څومره چې له هغه خاینان نه ډارېږو، که هماغومره له خدای نه ډار شوی، اوس به داسې حالت نه وای راغلی. سمه ده، اوس ښه ژوندی اوسئ. دې ځایونو کې نه ښکاري قمندان صاحب. که جنرال د نازا لاسه واشي کار خرابېږي. محمود اوروره، امر وکړه قمندانه. اړتیا ده چې موږ له اژین سره اړیکه ونیسو. په دوه ډلو ویشل کېږو. له یوې ډلې سره زه کلي ته دننه کېږم، بله ډله دې کلی کلا بند کړي، مرغه هم درنه وانلوځي. امر هم پر ځای کېږي نازا قمندانې. دا شپېلې چا ووهه؟ دلته چکر وهلو ته راغلي وو. ها مخکې شئ، زر کوئ. اژین ځواب نه ورکوي قمندان صاحب. محمود اوروره، هغه داسې حالت کې نه ده چې خبرې وکړي. له ګواښ سره یې مه مخه. امر پر ځای کېږي قمندان صاحب. څه کوو قمندان صاحب؟ لټولو ته یې دوام ورکوو. دعا کوو چې جنرال د نازا له سوړ نه شي. زر کوئ چې ځو.
خوره قومندانه ژوندی اوسې ګلسوم مورې ځان دې په زحمت که ما هم شړومبې راوړې ژوندی اوسې لور جانې ته یوه ډېره زړوره مېرمنۍ مورې دا چې موږ دې دلته مېلمانه کړو له ترهګرو سره په مصیبت کې اخته شي خدای د هغوی د خپله سزا ورکړي زه یوازې د خدای نه ډارېږم زویه د خدای په مرسته سره هغه د دوو پیسو خلک څه نشي کولی په خوله دې برکت شه ګلسوم مورې کاشکې هر څوک ستا غوندې زړوره اوسي چې ایمان نه وي زړه د غوښې یوه ټوټه وي زویه ایمان مهم دی ایمان مهم دی ته رښتیا وایې ګلسوم مورې عایشه ستا مسۍ ده مسۍ مې ده ماشاءالله خیرات دی ګلسوم مورې کومه بده پېښه شوې ترهګرو زما مور او پلار وژلي دي ګلسوم مورې ګلسوم مورې ګلسوم مورې ګلسوم مورې چېرته یې ته څنګه داسې چغې وهې مشره ترهګرو په کلي برید کړی ښکاره ده چې د عسکرو لپاره راغلي مخکې له دی چې کلی وران کړي قومندانان چې موږ ساتي یعنې د دولت عسکر ته غواړې چې زه هغه ډاره مارانو ته په لاس ورکړم مشره ګوره ګلسوم مورې ته څه ډول یو کورده یې مشره زموږ په دود او دستور کې د مېلمنو کله یې کله بند کړی ښه ده قومندان صاحب څومره ښه خبره ده ما ته بیا کار پیدا شو ډالګی مشه ملګريه نن ګورم چې ته ډېر خوشحاله ښکارې څنګه به خوشحاله نه یم ته ورته وګوره د وژلو لپاره ډېر ګیدړان شته احساساتي کېدل پرېږدئ د هر څه دمخه لومړی باید جنرال پیدا کړو کله یې د کنټرول لاندې راولو دا ترهګر په ارامۍ سره ختموو سمه مشه شاهینه ډاکټره اصلې داسې نن زما ورځ ده زما ورځ ده په دې څه شوي مخکې خو دومره بې پروا نه وه ته څوک یې ودرېږه جان زه یم بېشرفه ستاسې تابوت جوړونکی یم خیر کړې خدایه چې پیدا یې نه کړي پیدا یې نه کړي څنګه ځان سره خبرې کوې جلۍ ها کور کې څوک نشته نازا قومندانې غوجله کې هم څوک نشته نازدا قومندانې ټول ځایونه مو ولټول ومه لټول ما ته وګوره بوډۍ بوډۍ د مور د بېادبې همداسې د جنګېدلو اخلاق دی ما ته درس ښودل بس کا اوس نه ووایه د دولت عسکر چېرته دي لاړل څه دروغ وایې بوډۍ که هغوی د کلي نه د وتلو هڅه کړې وای اوس به وخته نیول شوي ول سیروکا ځواب راکړه جلدی وای رزیله ځواب راکړه قومندان صاحب نازا رزیله ده سیروکا راکړه جلیله ځواب راکړه کسان د زما پښو لاندې پراته دي هر څه چې وایې ما ته یې ووایه سرداره
خو زه یم راځي دی څه نشي کېدلی داسې څنګه وشول ما خو ته په سمڅه کې بند کړی وي په دې معنا چې ښه دی نه وم بند کړی په هر حال کله چې زندان کې ستا لیدلو ته راغلو بیا دا خبرې هلته کوو اوس نو ماته واک شه کلی مو کله بند کړی وسلې مو وغورځوئ د نورو ګیدړانو سره یو ځای تسلیم شه راځي دی هغه هم که غواړې چې ژوندی پاتې شي ته دروغ وایې زه دروغ وایم اوس به ته وګورې زر کوئ څو چیرته یې ما سره چالاکي مه کوه دا خو ډلګی مشر دی نشي کېدلی دا خو ژوندی دی ډلګی مشر خو مړ شوی و داسې نشي کېدلی کاشکې چې دا یو خوب وي داسې نشي کېدلی راکه څه وشول نازا قمندانې تاسو ړانده شوي یئ ډلګی مشر خو نه دی مړ شوی نه تېروتې خو به نه یې ما ته وګوره بوډۍ وخت نه لرم ما ته زر دی هغه جنرال او عسکرو ځای راوښیه درته مې وویل چې هغوی لاړل زه مې خوشي کوي رسیلې بې شرفې دې خواته شه نه کوم یا حال ووایه یا دې ما خوشي شندم قمندان صاحب دوی څنګه دومره وحشي کېدلی شي هغه لا تر اوسه وړه جلۍ ده دې کار ته نشو راضي کېدلی صالح دې کار ته نشو راضي کېدلی خوشي کوه خوشي که هغه جلۍ خوشي که چاته زیان مه رسوه وای دا څه ډول زړورتیا ده ډېر سرزوره یې څنګه جنراله وسلې مو وغورځوئ صالح زمریه وسلې مه وغورځوئ زر د دوی لاسونه وتړئ زر کوئ د دوی لاسونه وتړئ دوی له انسانیت نه خبر نه دي صالح له ما سره چې هر څه کوي ودې کې خو تاسې ارامه اوسئ جالره خواره کېږو هغه را پر ځای کې قمندان صاحب زر کړئ هلکانو خواره کېږو هر څوک مو چې ولیدل غنیمات یې وګڼئ ویې ولئ مخکې شئ سنګوریان را روان دي آزاده هغوی سره وجنګېږئ په سترګو ده قمندانې له دې ځای نه زو حاله زر کوئ دوی مخکې کړئ مه خفه کېږه ګل سمورې تا خپله دنده ترسره کړه زر کوه مخکې شه مخکې شه شاته مو ګورئ زر کوئ مخکې شه ځان او عزت موږ سره امانت نه دی مشره که مړه هم شم هغوی په لاس نه ورکوم امون خرابوي پرېکړه مې همدا ده عسکر هغوی ته نه ورکوم څه دې وکړل نازه قمندان صاحب د جنرال پل مې پیدا کړ یو غرنې کلي کې یو کلیوالو هغه پټ کړی جنرال باید ونیسي نازه په هېچا زړه ونه سوځوي که اړتیا شوه ټول کلی وسوځوه خو جنرال ونیسه په سترګو قمندان صاحب
کسانو د دولت عسکر دلته کلي ته راوستي دي هغه عسکر سمدلاسه ماته تسلیم کړئ کنه زه به له تاسو سره داسې چلند وکړم څنګه داسې مړې مړې ګورئ هغه عسکر غواړم زر ووایئ هغه عسکر چېرته دي کنه تاسې ولم تاسې ته وایم موږ خبر نه یو تاسې دلته هېڅوک نشي پیدا کولی قومندانه هغه خائنان پوهېږي چې له کلیوالو نه څنګه خبر واخلي خبرېږي چې موږ دلته یو او راپسې رابشي زه په دې رضایت نشم ښودلی چې زموږ له امله ته وځورول شي موږ ځو همدارنګه یوه ډله عسکر دي چې موږ لټوي هغوی به موږ وژغوري پاتې شئ هغه رزیلانه اوس کله بند کړی دی که دې باندې ووتې سمدلاسه مو ونیسي همدلته پاتې شئ زه ځم چې د عسکرو ډله پیدا کړم ګلسوم مورې دلته مو ولې پاتې شئ قومندان کاکاګان پیدا کړي نیا جانې دعا کوم چې پیدا یې نه کړه عایشې راځه قومندانه آژین په اړیکه کې ده قومندانه هغه راکه آژین زه سردار قومندان یم قومندانه آژین موږ جنرال لټوو ته باید له موږ سره مرسته وکړې خورې ازر کوئ حال ووایئ په جایربا شکلي کې قومندانه کلیوالو جنرال پټ کړی نازاده جنرال د پیدا کولو لپاره کلی خرابوي کلیوال ځوروي که حالت داسې مخته لاړ شي جنرال پیدا کوي موږ راځو آژین ژوندی اوسې خورې دا کلی چیرته دی نقشه را ماته معلوم دی قومندانه ورته نږدې یو د هغې ته پیشاته دی مخکې شه محموده وروره زر کوئ همدا اوس ورځو زر کوئ ورځو زر کوئ ماته وګورئ ظلم مه کوئ کله دې کلي نه مې جنرال او عسکر لاسته رانه وړل نو ټول کلی لمبه لمبه سوځوم خبر دوی کلی اوسئ سوځوي مشره د دې حالت مخه ونیسه مشره خو که د جنرال او عسکر ځای مو راوښوده سمدلاسه اور مړ کېږي سمدلاسه د زیان لیدلو مخه نیول کېږي کنه نو پایله به مو ښه نه وي موږ وژغوره مشره موږ وژغوره جنرال چېرته دی سړیه حال ووایه کنه نو وژل کېږي د ګلسوم مور په کور کې دی ګلسوم مور ښه نیت لري خو هغه باید له سخت حالت سره مخ نه کړو له دې ځای نه ځو صالح له دې ځای نه ځو قومندان صاحب قومندان صاحب زه زنبولک ته ځان رسوم په یوازې ځان سره تللی شم ګلسوم مېرمنې چېرته یې د باندې راووځه ګلسوم مېرمنې چېرته یې د باندې راووځه چېرته یې د باندې راووځه قومندان صاحب کور یې کله بند کړی د باندې
باندې راوځه کلثوم میرمنې د باندې راووځه څه خبره ده چې چیغې وهې ډېره مارې خبرو ته دې پام کوه بوډۍ موږ هغه سرتېري یو چې د کردانو د ازادۍ لپاره جنګېږو داسې د ازادۍ په نوم موږ ټول خپل غلامان وګرځولو دومره ظلم مو کړی چې حد نه لري د خدای نه وډار شئ غلې شه بوډۍ په څه چې زه نه پوهېږم د هغه په اړه راته خبرې مه کوه جنرال او عسکر غواړم چېرته دي هغوی لاړل داسې ده ټول ځایونه ولټوئ یو ځای هم بې لټولو پرې نه دی کور ولټوئ غوجله ولټوئ زر کوئ خیر کړې خدایه چې قومندان کاکاګان پیدا نه کړي بیړه وکړئ هله زر کوئ بیړه وکړئ ولټوئ وروستي ځل درنه پوښتنه کوم جنرال چېرته دی دا دی زما ځواب دا دښمن دی وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشرفانه ورسیلانو موضوع ونیسئ هلکانو موضوع ونیسئ قومندان صاحب دا که کار ونه شو غلی شه ډګرواله غلی شه کنه همداوس دې زړه چوي اډازه چا وکړئ رسیلانو د ته په سر کې دي ناسا قومندانې له دې ځایه ځو زموږ ساتنه وکړئ مخکې شئ لومړی بریدمانه ته خاتم شوې قومندان صاحب مراده زمریا قومندان صاحب مونږ باید لاړ شو مخکې شئ مونږ باید بیړه وکړو مخکې شئ هلته دي لاسونه دې پورته که زه خپل کار دې وکړه رزیله ودرېږه ونه خوځېږي ژبه دې درته پرې کوم غلی شئ دا هم لومړی بریدمن دی شپږ کسان دا لومړی بریدمن د سرحد نه خواته کمپ ته بوځي سرغونه سا قومندانې ما ته وګورئ په ډلو ویشل کېږو هغه جنرال پیدا کوو هغه جنرال باید ژوندی ونیول شي که برعکس څه وشول نو وژنمم
تر کومه دوام وکړي. اصلي زه تا ته څه ویل لرم. زه نه غواړم، مننه کوم. ګوره اصلي ما ته غوږ شه، یو مهمه موضوع ده. دا چې زړه مې مات شو د هغه نه به څه مهم وي. نور دې خبرې نه اورم. جالیله کومه ستونزه شته؟ تر اوسه باید دلته راغلی وای. هغې بلې خواته هم څوک نه ښکاري قومندان صاحب. کارتالیاو ګولګایو خبرې کوم. کارتالیاو ګولګایو خبرې کوم. زمری ترهګر موږ پسې دي. ډګرمن او جګړن شهیدان شول. لومړی بریدمن یې هم ونیوه. کارتالیاو زما غږ اورئ. ګولګایو خبرې کوم. بیا یې وایم ګولګایو خبرې کوم. په دې څه وشول؟ چارچې ختم شوی قومندان صاحب. کومه بله مو خبره شته؟ نه نشته قومندان صاحب. اړیکه مو پرې شوه، یوازې پاتې شو. د کوم ځای په اړه مو چې خبرې وکړې هلته ځو. تر هغه ځایه نشي تللی قومندان صاحب. قومندان صاحب را روان دي. نښان ویشتونکی لري. هغوی وولئ. مخکې شئ. هله منډه کوئ. قومندان صاحب زما غږ اورئ. قومندان صاحب د هغوی په مخابره کې ستونزه شته. اړیکه مو پرې شوه. کیدای شي چې په سخت حالت کې دي. قومندان صاحب کوم ځای مو چې ورته ښودلی و هغې خواته به لاړ شو. بله چاره هم نه لرو جلیله. ډاکټره زه یم زلال. ګوره مېرمنې ته ولې د دې غره سر کې راته داسې بې ځایه چغې وهې؟ فکر دې راته خراب کړ کم عقلې. غلی شه، بې ځایه خبرې مه کوه. زر مه خبره جلیل ته ورکړه. سمه ده مېرمنې غلی شه واخله. زلال خورې څه خبره ده؟ د زینب حالت څنګه دی؟ روغتون کې یو جلیله وروره. سمه ده ووایه کومه ستونزه خو به نه وي زلال خورې. ګوره زلال شف شف مه کوه، سم شفتاله ووایه. موږ دلته مه بې صبره کوه، فکر مو خرابېږي. خیر دی زر ووایه څه خبره ده؟ ډاکټره کار مه لره، پرېږده چې خبرې وکړي. سمه ده ماشاءالله لږ زړه مې تنګ شو. سمه ده اورم زلال خورې ووایه. سترګې دې روښانه جلیله وروره. زینب امیدواره دی ماشومه دې پیدا شي. ډاکټر مشره فی سبحان الله. زما رایه مبارک دې وي. درته مې ویل ماشوم ته پیدا کېږي. واته نه اورېدل؟ وامې اورېدل زلال خورې وامې اورېدل. ما خبره زینب ته ورکوم، خبرې ورسره وکړه. زرکه به واخله، له خاوند سره دې خبرې وکړه. جلیله زینب وروسته بیا خبرې کوو وروسته. مبارک دی وی ډاکټر مشره.